یو ځل بیا ملګرو دایره جوړه کړه او خواهشمند دی او یو کلام دي ټول ملګري خو په شوق سره نو موږ وایو چې یاره خپل یو کلام دا ملګري ملګرو ته ووایي بس یو محفل جوړو نو زه اوس چې کوم دی نو د ټولو ناول اوس د محفل دغه کوو آغاز کوو د ټول ناول زه شریف الله عریفي صاحب له د دې محفل لومړی ملګری بلنه ورکوم چې هغه ملګرو ته خپل یو کلام وړاندې کړي عریفي صاحب ډېره مننه چې زه مو د دې وړ وګڼلم. زه د عمر په لحاظ د علم په لحاظ او د شاعرۍ په لحاظ د هر څه په لحاظ له تاسو نه کشر یم. دا ستاسو احسان او فضلونه وه. او یو خبره به یادونه وکړم سوس صاحب درمن صاحب بصیر صاحب ته د الله تعالی ډېر عمرونه ورکړي سره د روغ صحت سره د خوشحالۍ نه ډکه. دا د دوی یو احسان او فرضیونه وه چې زموږ په یو وړوکي خواهش سره دوی د هغه د ګرمړو د کلي نه را روان شو او دلته قاسم خان کلي ته راغلو قاسم کلي نو موږ سره ځان تکلیف کې کړ. دا یو غټ احسان یې راباندې وکړ. دا احسان نه هېرېدونکی. ډېره مننه قربان ستاسو زه اوس نورو خبرو کولو جرأت نه لرم. یو وړوکی غوندې غزل دی چې زما زیاتره غزلې وړېږي. څنګه وبکړي یاري زما سره خوب څنګه وبکړي یاري زما سره خوب څنګه وبکړي یاري زما سره خوب په یادونو د یو چا کې دی قبضه خوب څنګه وبکړي یاري زما سره خوب په یادونو د یو چا کې دی قبضه خوب او چې په خوب کې د دیدن د یار نصیب شي چې په خوب کې د دیدن د یار نصیب شي په خوبونو کې ډېر خوند کوي دا خوب په خوبونو کې ډېر خوند کوي هغه خوب چې په خوب کې د دیدن د یار نصیب شي په خوبونو کې ډېر خوند کوي هغه خوب او چې اشنا زما له څنګ مرور لاړ شي سوسه چې اشنا زما له څنګ مرور لاړ شي بیا په هغه شپه ما نه وي خفه خوب چې اشنا زما له څنګ مرور لاړ شي بیا په هغه شپه ما نه وي خفه خوب تصور کې چې د یار د غېږ ویده شم تصور کې چې د یار د غېږ ویده شم په هغه شپه راکوي ډېره مزه خوب تصور کې چې د یار د غېږ ویده شم بیا په هغه شپه راکوي ډېره مزه خوب او مقطع ده چې څه د رزق څه د چا د لاسه خدای زده څه د رزق څه د چا د لاسه خدای زده څه د چا د لاسه خدای زده رخصت اخلي عارفینه نیمه شپه څه د رزق څه د چا د لاسه خدای زده رخصت اخلي عارفینه نیمه شپه خو دا تقریبا د شپې 4 بجې وي د عریفي صاحب د خوندور کلام واورولو ورپسې بلنه ورکوم زموږ ګران قدردان مېلمه فضل واحد زاهد صاحب چې هغه موږ ته د خپلو خیالاتو مننه یو جهان او زه به هم په خپل وار یو څو خبرې وکړم. ستاسو دا لاسې زموږ په سر باندې حمې شوي مشران دي او ستاسو د مینې ستاسو لپاره یو جهان مننه. غزل مخې ته به راشم په مخ اوربل چې دې راخور نه وي خوند نه کوي اوربل چې دې راخور نه وي نو خوند نه کوي بل
چې په زنه د خالتوب نه وي په مخ او بل چې د راخور نه وي نو خوند نه کوي بل چې په زنه د خالتوب نه وي نو خوند نه کوي مننه خوب ته به مې نه پرېږدو خو وګلالۍ خوا کې چې ستا د بمبو شور نه وي مننه خوب ته به مې پرېږدي خو وګلالۍ خوا کې چې ستا د بنګلو شور نه وي نو خوند نه کوي خو منم چې هر څه شته دی هر اسانتیا هم شته دی خو چې خوږ پلار او خوږه مور نه وي منم چې هر څه شته دی هر اسانتیا هم شته دی خو چې خوږ پلار او خوږه مور نه وي نو خوند نه کوي او کله خوړلې کله نه کله په نیمه خېټه کله خوړلې کله نه کله په نیمه خېټه مړه چې شکور د دادا شکور نه وي مننه وي کله خوړلې کله نه کله په نیمه خېټه مړه چې شکور د دادا شکور نه وي خوند نه کوي او په داسې ژوند باندې به څه وکړم ښه ته ووایه ملګري نه وي ټل ته کور نه وي ډېر خیال دا د ټولو ملګرو ته ډالۍ داسې ژوند باندې به څه وکړم ښه ته ووایه ملګري نه وي ټنګ ټکور نه وي نو خوند نه کوي او مسکان زاهده په دې لږ لږ دیدن نه مړېږم مسکان زاهده په دې لږ لږ دیدن نه مړېږم چې مخامخ دې راته کور نه وي د مسکان نه مخ ورله حل کوي یا د خاطر زړه دې رانه دا زما د ژوند معما ده بس نه کنه دا مخ نه کوي دا و فضل واحد زاهد صاحب بلنه ورکوم زه خپل ګران مشر سینیر محترم شاه رحمان درمان صاحب چې هغه موږ ته خپل خوندور کلام راځي کلام کې لکه مایوسي ده د تقدس مطابق مطلب چې ډېر زوم کلام دی د څو سیو د څو ورځو زندګي مشته امکان دی د څو ورځو زندګي مشته امکان دی د څو ورځو زندګي مشته امکان دی د خبر نه اشنا زما سرطان دی د څو ورځو زندګي مشته امکان دی د خبر نه اشنا زما سرطان دی او پسلګو سلګو کې یاره خواله راشه پسلګو سلګو کې یاره خواله راشه ستا لیدل بدن قدم کې مې ارمان دی خلق په یو بل خلق آباد وي خوشحالېږي په یو بل خلق خوشحال وي په یو بل خلق آباد خوشحالېږي بې لګانه په موران دواړه جهان دی او کاني بوټي ټول زما په غم غمجن دي کاني بوټي ټول زما په غم غمجن دي زبون حال له سره ځمکه هم اسمان دی او اسرائیل شاه بزر شاه روح مې واخله تاریخي صاحب اسرائیل شاه بزر کا روح مې واخله او جدائی د بل په ما ور د هجران دی او بیا اسرې لاره کې پروتو زرالم بیا اسرې لاره کې پروتو زرالم دا نیمګړی مې نفا شاعر رحمان دا نیمګړی خو درمن شاعر رحمان دا و زموږ ګران مشر محترم شاه رحمان درمان صاحب اوس بلنه ورکوم زه خپل ګران مېلمه قدردان حکیم پیراوال صاحب له چې هغه موږ ته خپل کلام خوندور کلام وړاندې کړي مننه د ټولو مشرانو مننه کوم چې موږ سره په دې اختر کې دومره زیار یې وکړلو یو ځل سره روان شو ځکه زه د وروسته روان وم خو چې دومره مخکې کتل که نه نو ډېر عجیبه محسوس کېدل ځکه چې موږ چې دا اصول به دا بس قدر دی خو دومره چې موږ ولا به وکړي چې دوه دنونه خفه نه شي او د سوس صاحب هم ډېره مننه
چې د موږ سره داسې کېناستل لکه هغه ماشومان ویل کیسه نه کېږي موږ دا اوس داسې نه محسوسوو چې دا مشران دي موږ چېرې موږ ځولې وي نو په دې وجه ټولو ملګرو مننه او زه دې ته کټمل دی مخیر دی هسې ما کټمل دی غزل دی دا ورته کټمل دی مخکې وروسته شریفه به بس کار دي که نه چې دا وصال خو د هجرانه پیدا کېږي دا وصال خو د هجرانه پیدا کېږي آسان کار نه دی په ګرانه پیدا کېږي دا وصال خو د هجرانه پیدا کېږي آسان کار نه دی په ګرانه پیدا کېږي دا متل چې څه کرې هغه برې وي دا متل چې څه کرې هغه برې وي ښه او بد د خپله ځانه مننه دا متل چې څه کرې هغه برې وي ښه او بد د خپله ځانه پیدا کېږي او جدایي خو د راتلونکي وخت بالا ده جدایي خو د راتلونکي وخت بالا ده د زړه زخم د ارمانه پیدا کېږي دا متل چې څه کرې هغه برې وي ښه او بد د خپله ځانه پیدا کېږي و جدایي خو د راتلونکي وخت بالا ده د زړه زخم د ارمانه پیدا کېږي عاشقان په محبت کې نه پټېږي عاشقان په محبت کې نه پټېږي رسوایي خو د ګریوانه عاشقان په محبت کې نه پټېږي رسوایي خو د ګریوانه پیدا کېږي و تا ته خوله سو تړلی لرې نه ځي تا ته خوله سو تړلی لرې نه ځي حکیم ځکه په اسانه پیدا کېږي حکیم ځکه په اسانه کوم موبایل چې د کونې نه چارج نه اخلي کیره والا پیدا وکړه دا اورم کسې پدې پسې بلنه ورکوم خپل ګران مشر محترم زموږ سینیر د شاعرانو استاد ورته وایم دې محفل کې روان د محفل مشر د دې محفل رڼا ښکلا دا زموږ پرویزکو صاحب زه بله بلنه ورکوم چې هغه موږ ټولو ته یو کلام ووایو چې رنګین کلام ووایو ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو د راتلو دا د فکر باید درلود قدر دی او تفکر دی زه کار څومره شکریه ادا کوم ما ته خبر نه لرم یقین ساته چې دوی د عجیب زمون وروسته بیا رسال دا دي خبره په جواب کې ماته جواب نه چې دې خبره کوم شکل راځي زه غالیانو چې څنګه شکریه تاسو ادا کوم تاسو خوب نظر دی تاسو مینه ده تاسو اخلاص دی دا یو شی په هم قدرت کوو چې وایي پکې کردار د نیوي نه تللی مرګ دې پکې کردار د نیوي نه تللی کوم مرګ دې دوا کوا چې په غزل کې مې یاداشت شي پکې کردار د نیوي نه تللی کوم مرګ دې دوا کوا چې په غزل کې مې یاداشت شي دا غزل تاسو وړاندې کوم د نن پرون کیسې دي ډېرې تا ته کوم تا مې خپل ژوند او خپل ځان یو بل ته مخاطب کړی دی د نن پرون کیسې دي ډېرې تا ته کوم وکړم یا د بېلتون کیسې دي ډېرې زما کیسه ماته یو وکړه ژوند مسکۍ شوې دي زما کیسه ماته یو وکړه ژوند مسکۍ شوې وي تا ته کوم ډېرې کیسې نفرت ستم فریب جفا
وبيروحي نفرت نفرت فریب ستم فریب جفا وبيروحي دا بیا سوسی زبردست نفرت ستم فریب جفا وبيروحي د زړه چاودون کیسې دي ډېر ښه زما ډېر خوښ شو تا لیکلی و عنوان درد زما ډېر خوښ شو تا لیکلی و عنوان درد تا د مضمون ډېرې کیسې ډېره مننه بس ګرځېدل د سرګردان یو خیالي منظر بس بس ګرځېدل د سرګردانه یو خیالي منظر کې ستا د لټون ډېرې کیسې یقین وکړه داسې ردیف وګوره داسې ردیف دی که نه چې هر یو شعر داسې محقق راوستی دی که نه داسې تړلی دی ردیف سره چې یقین وکړه چې د دې شعر نه مخکې دا خبرې زه په دې پکې ډېر خوشحاله شوم مناسب نه ده وایي د چا په سر پروت وي څوک ورپسې خوارزار د چا په سر پروت وي څوک ورپسې خوارزار استاد د زندګۍ ډېرې کیسې ډېر ښه دا بیا د چا په سر پروت وي او څوک ورپسې خوارزار استاد د زندګۍ ډېرې کیسې دي تا ته تا ته کوم درد غواړي مینه غواړي یو غزل او د خوږ لفظونه درد غواړي درد غواړي مینه غواړي یو غزل او د خوږ لفظونه د خط تړون ډېرې کیسې دي درد غواړي مینه غواړي یو غزل او د خوږ لفظونه د خط تړون ډېرې کیسې دي افسوس دی د دې خوندور کلام نه بعد زموږ ډېر محترم په لفظونو کې زه هغه ستاینه نه شم الله دې په دې جهان باندې هم ستاینه وکړي او په هغه جهان باندې الله وستایي خو د ما نه وروسته محترم رئیس ګل اسیر صاحب چې د سید ګلجمال پښتو ادبي جرګې روان او آباد یې مخې باندې او انشاءالله ډېر په فخر سره دی چې هغه تاسو ته خپل لفظونه وړاندې زه د دې ټولو شکریا ادا کوم خاص کر زما د ګرانو قدردانو مېلمنو عارفي صاحب مړه بس نن هغه ته زه ډېر زیات خوشحال یم زاهد صاحب منیراوال صاحب لکه والله ستاسو لپاره ما په دې زړه کې ځان یو محل دی چې تاسو پکې زه اوسوم خو به د زړه نه افسوس صاحب خو زموږ د کور سړی دی بس ضرورت الاوا صاحب دی هغه دی نه چلک سره نو ډېر لرې پسې نه ځم یو دوه شعرونه مې یو کلام یم نن دې ټول میدان لړلی په دغه لطیفې باندې اورید نه دي راواله لطیفه چې په بېوسۍ که زما چیرې لیلا ونه ژړل په بېوسۍ که زما چیرې لیلا ونه ژړل خدای به تر اوسه یې ما هم په سزا ونه بیا په بېوسۍ که زما چیرې لیلا ونه ژړل خدای به تر اوسه یې ما هم په سزا ونه ژړل او ستا په کوڅه کې مې د خوږ زړه هر ارمان شو کتل ستا په کوڅه کې مې د خوږ زړه هر ارمان شو کتل ښکلي هغه م یو وخت چې ما دا بیا ستا په کوڅه کې د خوږ زړه هر ارمان شو کتل ښکلي هغه م یو وخت چې ما ونه ژړل او د زنکدن سلګو کې مې راوبللو څنګه چې راغلو په خندا شو اشنا ونه د زنکدن سلګو کې مې راوبللو څنګه چې راغلو په خندا شو او د غزل څو شعر دي چې نه پکې توان شته نه یې تاب شته درې ونیولې پروت وي
نه پکې نه سوال پکې شته. نه پکې توان شته نه توان. تاب شته غره ونیولی پروت وي او بیمار زړګی مې په سینه کې غلی غلی بیا نه پکې توان شته نه یې تاب شته غره ونیولی پروت وي او بیمار زړګی مې په سینه کې غلی غلی پروت وي او بېوسي ورکه شه نامه د بېوسۍ ورکه شه بېوسي ورکه شه نامه د بېوسۍ ورکه شه او هر یو ارمان پکې بېوره سوځېدلی بېوسي ورکه شه بېوسي ورکه شه نامه د بېوسۍ ورکه شه او هر یو ارمان پکې بېوره سوځېدلی پروت وي ډېر ښه او زمونږ کور د محلونو منځ کې داسې کور دی زمونږ کور د محلونو منځ کې داسې کور دی لکه ګلونو کې یو ګل چې رژېدلی زمونږ کور د محلونو منځ کې داسې کور دی لکه یو ګل چې په ګلونو رژېدلی لکه یو ګل چې لکه ګلونو کې یو ګل چې رژېدلی پروت وي او بل شعر دی چې په هر وطن په هر خاوره که چاودنه وشي په هر وطن په هر وطن په هر خاوره چې چاودنه وشي بس یو پښتون پکې ټوټې ټوټې وچلې په هر وطن په هر خاوره که چاودنه وشي بس یو پښتون پکې ټوټې ټوټې وچلې پروت وي او دا ستر په سر او لویه ګیره چې دا څوک کېدی شي دا ستر په سر او لویه ګیره چې دا څوک کېدی شي اکثر په غېږه کې یې وینم یو ښکلی پروت وي دا ستر په سر او لویه ګیره چې دا څوک کېدی شي اکثر په غېږه کې یې وینم یو ښکلی پروت وي او مونږ بېوسۍ په زنځیرونو یو تړلي داسې مونږ بېوسۍ په زنځیرونو یو تړلي داسې لکه ماشوم چې په ورني کې کلک تړلی مونږ بېوسۍ په زنځیرونو یو تړلي داسې لکه ماشوم چې په ورني کې وي تړلی لکه ماشوم چې په ورني کې کلک تړلی پروت او اخري مکتې شعر دی وایي هغه رئیس په غم کې ډوب له وړایه داسې ښکاري هغه رئیس په غم کې ډوب له وړایه داسې ښکاري لکه یو کس چې په ځنګل کې مار خوړلی وایي هغه رئیس په غم کې ډوب له وړایه داسې ښکاري لکه یو کس چې په ځنګل کې مار خوړلی ډېره ډېره مننه اجرت ملا بالا لري الله دې شنامي دې بچي دې نو ساتي او بچي دې نو ساتي دا محفل د ټول مرګرو مننه کوم یا اختتام ته رسو او د ټولو په جمع مونږ د حاجي پرویز شور صاحب ښه په کلکه د زړه له اخلاصه شکریا ادا کوو چې هغه مونږ له دومره مینه راکړه دومره عزت یې راکړو دومره ښکلا رڼا یې راکړه نو د دې اجر د دې صله دې والله الله په دې دنیا هم او په هغې دنیا هم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دې چې زیات څو څه د پښتو ته درو بس بسم الله